او عبادت هر هغه عمل دی چې انسان یې په ډېره عاجزۍ وکړي د الله د رضا دپاره چې الله پرې خوشحاله شي. په ډېره عاجزۍ او عمل کول او مقصد د دې عمل د رب العالمین رضی چې الله راضي شي، الله خوشحاله شي. په ډېره عاجزۍ د یو ګناه نه ځان ساتل. ولې ته ځان ساتې؟ د انسان خواهش خو دا ګناه غواړي، خو دی وی الله زه دا خواهش د دنیا چې څومره دي دا خوا کوم او الله تا راضي کوم. دا عبادت دی. یو هغه عبادتونه دي چې بنده عمل وکړي، لکه مونځ شو، روژه شوه، ذکر و اذکار شو، یا د شریعت مطابق خپلو بچو له نفقه ګټل شو، د دین معاملات بیا شرا په ښه نیت، واده په پورې، نکاح پورې، دا عبادت شو. یو د بدعملو نه، د ګناه نه، د حرامو نه، د غیبت نه، د حسد نه، د چغلۍ نه ځان ساتل په دغه نیت چې زه الله خفه کېږي، چې الله خفه نه شي، الله خوشحاله شي. دواړو ته عبادت وایي. نو رونو عبادت چې سړی کوي مقصد بسی دا نه چې خلق راته ښه ووایي، دا بني چې زه پې دنیا وګټم، دا بني چې خلق ووایي چې ډېر لوی عبادت ګزار دی. که دا نیت راغی هر څه ختم. نیت به دی چې زما نه الله خوشحاله شي، بس په دې کولو الله خوشحاله شي، یا دا ګناه نه کوم چې الله خوشحاله شي. دا یو حدیث دی ما ستاسو مخکې ووی، حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک نه نقل کوي. زه ساده پښتو کې تاسو ته وایم، نور خو طالبانو ته مونږه په دې کې 2-3 ورځې سبق وایو. اوس هم طالبانو ته مونږ په دې کې تقریبا 3-4 ورځې سبق وایو، خو تاسو ته په اسانه پښتو کې وایم چې یو حضور پاک چې کله هجرت وکړ مدینه شریفې ته، یو سړی مهاجر ام قیس ورته وایي. هغې سړي مدینې ته هجرت وکړ، خو څه دپاره یې وکړ؟ یوه ښځه وه ام قیس، هغه یې خوښه وه. مقصد یې دا و چې زه به لاړ شم او دغه ام قیس سره به نکاح وکړم. ګوره نور هم پکې سوچونه و، ښه سوچونه هم پکې و. ولې چې مدینې ته لاړ شي خو رسول الله مبارک پسې مونځ به هم کوي. مدینې ته لاړ شي نو حضور پاک مخ ته کتلو کې عبادت ثواب. مدینې ته لاړ شي نو څه قرآن او دین به هم زده کي. او مدینې شریفې ته لاړ شي د صحابه کرامو او د حضور پاک په مجلس کې کښېني، دا عبادت. او مدینې ته لاړ شي مسجد نبوي کې منځونه کوي، دا ټول عبادت دی. خو مین سوچ اولا به بالذات طالبان ورته وایي مقصد یې صرف دغه و چې د ښځې سره نکاح وکړو. اوس دا خو لومبی زمانه وه، نو د خلکو لا پوره د شریعت آداب نو زده کړي. د خو وروستو بیا د شریعت آداب زده کوي ورو ورو په قلار قلار. خلک به رالل د بانډې نه او د حضور پاک به په کور کې دننه ناستو، تشریف فرما به او د دیوال نه پورې غاړه به اواز ورکړي یا محمدو اخرج الینا، لکه څنګه چې موږ یو بل ته وایو ای خالد روضه، ای زید روضه. دقسې به هغې اواز کو، د حضور پاک نوم به یې واغی صلی الله علیه وسلم روضه. نو الله ورته آداب وښول. دا څه بېادبي هغه وخت کې نه وه، هغې ته پته نه وه. هغې خو ورو ورو د یو ورځې نیمې ورځې مسلمانان ورو ورو به آداب زده کول. چې لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم بعضا، یو بل ته چې څنګه اوازونه کوئ داسې پیغمبر ته مه کوئ، د هغې احترام دی. او بیا پیغمبر مبارک ته هم وایي چې ته خفه نشئ، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. دا د دیوال نه پورې غاړه چې اوازونه درکوي، دوی لا د آدابو نه پوره نه دي خبر. خیر دی ورو ورو به خبرېږي. دقسې دې غریب هم د دې آدابو نه پوره خبر نه دی لاړ چې ځه هم پښتانه وي، هم هما هم خرما، هم به ښځه میله وشي، هم به دا نیکي وشي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره پته ولګېده، په منبر کې ناسته ویلان یې وکړه انما الاعمال بالنیات، چې د اعمالو د ثواب تعلق د نیت سره دی. اوس وګوره چې کوم نیت مضبوط دی، که نیت دی د الله د رضا دپاره چې زمړه الله دپاره زمه نور قصې به هم حاصلې شي، نو ثواب شو. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. چا چې د الله د حکم مطابق د رسول او د الله د رضا کولو دپاره هجرت وکړو، د هغې د حکم مطابق، نو هجرت مقبول دی الله او رسول ته ثواب شو. ومن كانت هجرته، که چا هجرت دی له وکړو چې هلته کې صاحب حضور پاک د کچو مسلمانانو له پیسې ورکوي، غنیمتونو کیسې ورکوي، ډوډۍ ورکوي، یا به هلته انصارو صحابو سره ډېرې ښېګړې کولې،
او یا د ښځې دپاره هجرت وکړه فهجرته الی ما هاجر الیه نو هجرت یې هم هغه څیز ته رد شو ثواب یې ونه شو. ګوره څومره لوی سفر دی د هجرت او ما درته وي پکې نورې نیکۍ هم وې خو مین مقصد اول مقصد ښځه وه هجرت لړ برباد شو ثواب ونه شو. هر عمل چې بنده کوي خالص مخلص د الله د رضا دپاره به کوي او که د الله د رضا دپاره د یو عمل وکړه او د دنیا د ښودنې دپاره د عمل وکړه هغه هر څه لړل برباد شو. په ترمذي شریف کې یو حدیث دی اوږد حدیث یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه له ورته کېناست. ابو هریره خو هغه صحابي کې د حضور پاک په خاصو شاګردانو کې او د حضور پاک 5304 او یا احادیث امت ته رسولي دي چې اوبه سره څومره خدا امت ته رسېدلي هغه ته کېناسته وی ابو هریره یو حدیث راته ووایه داسې حدیث راته ووایه چې تا د حضور پاک نه په خپله اورېدلي چې بل پکې میانځ کې څوک نه ولې چې په خپله یو خبر اورې بل شان او بیا دې په ځانم پې کړي او یاد کړي دي مې حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې دا خبره اورېده وایي دغه مخامخ ځای کې مې د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی لیس بیني و بینه احد بالذات مې اورېدلی دی د هغه او زما په میانځ کې هېڅ څوک نو او ښه مې پې ځان پوه کړی دی او عقلته فهم ښه مې یاد کړی ځان مې پوه کړی خو چې دا حدیث یې ووی یو مضبوطه چغې وواله او پرېوت بېهوشه شو. لږ ساعت پس چې هوش کې راغی بیا وی ما د حضور پاک نه یو خبره اورېدلې ده زما او د هغه میانځ کې هېڅ څوک نو مې یاده کړی م دا مې پې ځان هم پوه کړی دی بیا یو مضبوطه کریکه وواله او په ځمکه بیا پرېوت بېهوشه شو. 3 ځله دا چلو شو. خلکو هغه سړي ته ویې څه غم دې راوړی دی زموږ شیخ باندې څه چلو سړي وي ما خو ته د حدیث تپوس وکړه ما ته څه پته چې بیا په هوش کې راغی نو بیا وویل ما د رسول الله ما او جاړي نه یو حدیث اورېدلی زما د هغه میانځ کې بل څوک نو ښه مې یاد کړی دی مې پې ځان پوه کړی دی د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایل چې د قیامت په ورځ به 3 کسانې الله به ځان ته مخامخ کړي رونو ډېره سخته ورځ د قسم زموږ د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به کوي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه دې کړي دي نیغ به مخ په مخ درته ولاړي یو شی در نه پټ نه بیا د خدای خوښه ده که دې معاف کوي او الله خوښه ده که سزا درکوي قانون مطابق د سره عمل کوي لکه زموږ عدالت کې د قانون مطابق یو سزا میلاوي او د الله خوښه ده که دې په مفتو کې معاف کوي کله کله صدر پاکستان ته د اختیاري چې هغه رحم درخواست ورته وکړي پیلو کې نو مفتو کې معاف کول کوي نو که الله دې مفتو کې معاف کوي پروا نشته لیکن دا چې څه دې کړي دي څه په خدای که یو شی د الله نه غیب دی که په ژبه دې کړي که په لاس دې کړي او زما رونو کله به دې وایي ما خو دا ګناه نه ده کړې توبې به وبس نه دي پکې دروغ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون په خوله به بند شي مهر به ولګي لکه بنده چاړه شو بس مهر ولګي او به کوي خبرې نه لاس به وایي په ما دې دا ګناه کړې خپه به وایي په ما دې دا ګناه کړې چې په کم ځای دې کړي حقه به درته را مخکې دا ګناه دې کړې ده نن سبا په دې کیمرو کې یو سړی وي دا غلا خو ما نه ده کړې کیمرې هغه ویډیو راغېښتې وي ګوره کړې ده که نه نو چې دنیا کیمرې په تا فوکس دی او ستا ټول حالاتو نه خبردار دي داسې هم شته چې په سعودي کې او دا په دې حرمینو کې دا کیمرې لګېدلې دي ستا ته د 10 کالو مخکې ویډیو هم ښایي په یو ټک یې راته ښایي 10 کاله مخکې حقه تاریخ وله ورکړي حقه ټیم ورکړي یو ټک به ورکړي هغه ویډیو به راشي ساینس په دنیا کې دا څیز ایجاد که څه خیال دی الله سره به داسې نظام نه زمونږ یو شی د الله نه پټ نه دی یو شی مخامخ به کې دا ستا نیکي ده دغه ستا ګناه انکار کولی شي چې دا هر څه ووینې دی بوی نه الله باس لاول خو به دې انکار کوي دروغ ما نه دي کړی خو چې دا هر څه ورته مخامخ کړي باس ما کړی زما کرام الکاتبین دروغ لیکلی دي نه الله ولې چې انکار کولی نه شي مخامخ یې ورته ښایي زما کرام الکاتبین فرشتو ظلم کړی دی نه الله نه دی کړی دا مې کړی دي بس خلاصه شو خبره دنیا کې امتحان کې چې فیل شي نو سپلیمنټري به ورکړي ضمني امتحان زمړه هغې کې هم فیل شو او سند بلو نه شو زمړه چې یو ګاډۍ باندې به ځان له مزدوري کوم
هلته سپلیمنټري امتحان او ضمني بیا نشته، ختم، اخیری امتحان فاینل. او هلته دا نشته چې امتحان کې فیل شم نو دنیا ته به بیا موقع راکړي چې زه اوس بیا نیک عمل وکړه. دی به چغې وایي الله ما واپس دنیا ته ولېږه، ته ګوره چې زه څنګه عمل کوم، ما ولېږه واپس. الله وایي دنیا دې سر خوړلی دی، دنیا ته واپس تل نشته. دغه یا جنت او یا دوزخ. پورې غاړه جنت دی، محشر ته مخامخ دوزخ دی، د پاسه نري د ویښته نه نري پول د تورې نه تېره پل صراط، بله لار نشته. که زه د محشر کې ایثار شم د میدان کې دا به ختمې میدان. محشر به چې حساب کتاب وشي دا به اوچت کې الله هغه ټوله د محشر ځمکه چې خلک پرې د پاسه ولاړ به راغونډه کړي، یو ډوډۍ به ترې جوړه کړي خشته تکه سپینه د معدې، او جنتیانو له به په میلمستیا کې ورکړي. ختم. چې کوم د حساب کتاب وشو هغه ځمکه ختم. بس مخکې پل صراط دی، پورې غاړه جنت دی، لاندې دوزخ دی. او ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. هر سړی به پې ورځي. ورود څه ته وایي؟ یو ګودر ته داخلېدل، ورځي به، پورې وتل نه، ورځي به. یو کس الله وایي، طالبان په پوهېږي تاکیدیه او د حصر جمله ده، یو کس نه پاتې کېږي، ورځي به پې. اوس که د خدای طاقت د سره خو پورې به و د جنت ته، که د خدای طاقت نو قسم دی هغه پول چې د ویښته نه نري وي او تورې نه تېره وي چاپلار هم پې نشي، لاندې دوزخ. الله به دا درې کسان ودروي. د یو ته به وایي وایه بنده مال مې در کړی و، ښه ډېر مال، څه دې کړی؟ انکار نشي کولی الله، او بلکل تا مال را کړی ما هغه ستا په لار کې خرچ کړی دی. انا اللیل و اطراف، هر وخت مې خرچې کولې. سخا مثلا زه به مثال درکم، کونډې، یتیمانان، مدرسه، جومات، هر چاله ورکړی. رب العالمین به وفرمایي کذبته، دروغ دی وایي. خو چې الله وایي کذبته نو د الله د عرض نه ګیر چاپېره چې کوم هغه لکه او کروړه اربها او فرشتې دي ټولې به وایي کذبته. لومبی خو په د دا مهورو لګېد چې الله ورته دروغجن وایي. الله تو یو عام ملګري چاته وایي دروغ دی وایي، لږه وړه خبره ده. او که یو استاد ورته وایي دروغ دی وایي، درنه ده. یو لوی عالم ورته وایي، یو افسر ورته وایي چې دروغ دی وایي، جج ورته وایي دروغ دی وایي، دا ډېره درنه خبره. چې رب العالمین درته وایي چې دروغ دی وایي، ماشاءالله. د غټه صدا خو دغه چې په ټول محشر په ټول مخلوق په مخ کې ورته الله دروغجن وایي چې دروغ دی. ډېره لویه خبره، غټه ټاپه ولګېده. او بیا د لکونه کروړونه فرشتې چې ورته وایي دروغ دی وایي، بس د دروغجن سزا اوس لا سره چې الله بس ته دروغجن وایي، بس خبره ختمه. الله به وفرمایي زه منم چې دا خرچې دې کړي دي خو زما دپاره نه، لیقال فلان جواد، دې له دې کړي دي چې خلک درته سخي وایي، ډېر سخي. خو ما له نه دي کړي چې خلک راته وایي چې ګوره کوم څومره سخي، څومره خرچې وکړه، وایي کونډو له یتیمانانو چې څه له دې کړي هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی. ته چې څه له کړي خو هغه مقصد حاصل شو. ما له دې څه کړي دي؟ اینه ما قدمته، مخکې دې ما له څه رالېږلي. ډېر خلک رونو ګورې نن خرچې کوي خو د الله دپاره نه کوي. پلار به یې مړي، پردی قرضه به پې پوري، که ته ورته وایې چې دې قرضدار له قرض ورکه ور به کوم، در به کم، در به کم. او دلته به جمعې هم کوي، څلوېښتۍ به هم کوي، سخاتونه به هم ورکوي، خیراتونه به هم کوي، غوی به ملال کړي، میخه به ملاله کړي. په خدای چې هغه قرض تپوس به ترې کېږي دا زیاتي څیزونه دي. او نه خو په شریعت کې جمعې شته او نه څلوېښتۍ شته. چې ته صحابه او تابعینو خو موږ نه دي لیدلي چې له تختې لوی پخ کړی ده. په ځو مړی په تخته باندې ور واچو، دا د هندوانو رسم چې دلته به یې مړی لمبو د مشرانو نه تپوس وکړې، د هندوانو رسم و چې مړی به یې لمبو نو په تخته به یې واچو نو لمبو به نو حلوا به یې پخول. حلوا پخه کړي، ماشومان هم نه خوري حلوا. فضول دی، 5-6 روپۍ تباه او برباد کړي، غریب له ولې نه ورکوې؟ خیرات کولی شي مړي پسې، خیرات صدقه ثواب دا زمونږ مذهب دی چې دا مړي ته دې ثواب رسېږي. معتزله نه مني، موږ یې منو. خو په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې ریا پکې نه، په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې الله پرې رضا شي، په هغه طریقه وکړه چې کومه طریقه موږ ته رسول الله مبارک ویلې. څه ده؟ ویې ویله یو صحابي راغی، وي د الله رسول مور به مړه ده او یو کوی مې زړه غواړي چې وکنم مدینه شریفه کې خوږې اوبه کمې وي، که چېرته خدای خوږې اوبه راویستې کوی مې غواړي وکم. وی او بالکل وی او کنه خدای پکې خوږې اوبه راویستې، وي دا د ام سعدي دا مې د مور ته ثواب شو. بس دقه ثواب څومره چې خلک د کوی نه اوبه څښي مور ته به ثواب رسېږي. جومات جوړ کړه، مدرسه کې یو کوټه جوړه کړه، غریب له ورکه، یتیم له ورکه، کونډې له ورکه، څوک مه خبروه. حضور پاک فرمایي 7 کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي، په هغه 7 کې یو څوک دی. قیامت ورځ سخته ده خو دا 7 کسان، یو دی رجل تصدق بصدقة، صدقه ورکړي یا د خپل طرف نه یا د بل نه عامه ده،
او په کومه طریقه صدقه ورکي فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چې ښې لاس کما صدقه ورکوي چې دا قسم ته خبر نه موږ وایو نه هلکه مه کوه قرض خلا مړه سبا به خلک وایي چې پلار پسې یو دمړې خیرات نه خلک وایي لاړه هر څه اوبو ته لف شو غریبې په خدای یتیمانان بچي دې پاتې شي ماشومان واړه یتیمانان او ترې راشي خیرات کوم هلکه د خپل طرف نه کې کوي ماشومان بیا وروسته دا د ما خیرات دی سبا به خلک وایي چې پسې خبیث بچیا ښځې ته دې چل ولا جوړ کړی دا زمونږ په دغه میره کې ځای راته نښې یو 15 کاله مخکنۍ خبره یو زنانه اوسېده او ماشومان یتیمانانو په پردي کور کې وو بلکل په پردي کور کې او خاوند یې مړ شو او صاحب د هغه ځای نه تره راغی دا ماشومان دا ښځې لیوه او زه خیرات کوم خلکو ورته ووایي چې دا یتیمانان دي غریبانان دي دې له ورکړه نه 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 دا ما رور دی زه خیرات ورپسې کوم دا زما رور دی زه خیرات ورپسې کوم خلک به سبا وایي ګوره خلک وایي دا چې خلکو ټکې دې پکې وي هر سړي جوړه کړه وایم لال شو یا سنډار سه کیو مانوس خبره یېره دیګونه مو د دنیا او څلوېښت خلکو مې چې زه راشه تیاره نیغه غوړه غوښه ده بس منتم ده مونږ خو هم چې داسې ومو نو په خېټه ورته لاس ووو په خېټه لاس وو د نارې ګولۍ ورته بېله ور واچو چې زیره ومې مونته محموده ومې مونته خیراتونه دي او صیبه کېږي او چې 40 ورځې تېرې شو په 40 مې واپس خیرات وکړه هغه ظالم نو ښځې ته ویې زه چې دوی ماشومان بچي یتیمانه ښځې ویې زه خو نه دم نه نه ته زما عزت یې ما پسې ډله راغله ما ته راشه مولوي صاحب دقسې یو مسله ده یو سړی دی دا لوبې کړي دی مونږ پوهې که چې مه کوه اوس هغه ښځې باندې لاس واچوه ښځه مونږ ته وایي چې دا ما خرڅوي او دا ماشومان یتیمانان هم راله خرڅوي ما پسې ټانګه راوسته هغه ورځ ټانګې وې ما پسې لاړم چې لاړم چې سړي ته مې وکتل سړی سم یو موټه سوټه مشکل و یو غټ شی و لوی کوتک د دې بره وطن غټ کوتک و چې کېناستم کیاسې بروب غوندې مولوي صاحب څنګه ما دا څه کې وایي دا زما روندار ده زما عزت دی ما دا ستا عزت نه دی دا ستا روندار ده رور دې مړ شو اوس دا پردی شو ستا ختم رسول الله مبارک فرمایي الحم الموت لیور دا ما پیغمبر وایي تبی ده ستا ردی نه ستر دی ستا نه ستر سپک سپک یې پدې نه دا د کورته مې ښځې نه ورته پوښتنه وکړه پلار یې پېښ او پلار یې غریب داسې راغلی رچېده ما ته مولوي صاحب ګورې دا لور مې بوځي دا نوسان وسیله له خرڅي دا ډېر ظالم دی یاره سړی کلک شي ورو به یې شروع کړم مې په خدای چې دې مقتدیانو ته هم دونه دې ټکوم چې د والو غل به دې معلوم نه شي ما هم پېژنې که نه پېژنې اوس اوس دې دلته راګېرومه مې دې پخوا به خلکو دا وږي په کوتکو وال وږي نه دي دا به په کوتک وال نو جوار به یې تیستل هلکانو ته لکه د وږ هغه کوتک شته وجي په حکم کوه خو چې سړی سړی نرم شو خوار شي نه ماشومان یتیمانان دا واړه یتیمانان دا ته خرڅوي دا جینکۍ دا واړه دی پلار دی دې پېښ او کار یې پېښ 4 میاشتې 10 ورځې به دا دلته تېروي دا خلک یې د کور نه نه وباسي بس دا د دې کور دی او بیا د یې پلار یې خوښه ده او د دې ماشومانو خوښه ده وایي ما چې پې دونه خرچه کړې ده تا ته چې دې قوم وایي چې مه ولې دې کړې نه ما دونه پیسې پې لګولې دي نو مې څه کوې پیسې لګولې ماشوم خرڅوې ښه ده خرڅوې ما نیغ به دې ردې دی نه خلکو ته مو وایي که دې راغی که نه مې دا زما راته حکم دی مې خوږوی به یې نه خو ښه به یې ټکوی لکه وږي چې څنګه ټکېږي حقه چې هغه دوس وتښتېد نه ختم دا زموږ حال دی هلکه چې یتیمانان یو خبر آیت ته طرف قرآن شریف وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا د یتیم مال بنخوري ختم چې د یتیم مال دی او خوړه خېټه کې دی د دوزخ اور ور واچو قیامت کې به در باندې اور بلیږي مونږ خلک څه کوو په کوم طرف لاړو سړی مړ دی قرض پاتې دی قرض نه ورکې یقین په خدای وکړه جومات کې ناست دا واقع ما غالبا یو ځل ویلم زما یو دوست دی ستاسو دی تورنزو دکاندار په 400 کې و د کپړې زه ورسره ناست یو هلک راغی ما ته وایي مولوي صاحب زما هم ته څه اخېستل کپړه وایي درته ووایه پلار یې مړ دی بلا خرچې او پسې وکړې دیګونه په او زما پې قرض دی او د دې زوی واده دی ما نه پیسې وړي دي د دې زوی واده له قرض نه راکوي زه ورته یم چې قرض خلاص کړه خیراتونه مه کوه او وایي ګورو به قرض سره سړی دا خیرات د خدای دپاره شو نه شو خیرات چې کې پټ ورکوه الله دپاره ورکوه دیګ هم پخې منه نه دی که یو سړی خیرات کوي دیګ پخې په غریبانان وی خوري هېڅ منه نه دي خو په دې دیګونو کې اکثر ریاکاري راځي څه ریاکاری کوی په دیګونو باندې زه ودونو کې موږ په لکونو روپۍ په شادي حالونو کې لګو رښتیا ووایه دا ته د خدای دپاره د خدای دپاره خو نه
کارډونه دي او شادي حالونه دي او دونه خلک دی او دونه موټرې دی او دا دی کم از کم 15 لاکه روپۍ دی برباد کړي او چې اودم خوړی په خلکو او دغه خلک دا شادي حال نه روزي نو د مرۍ او د سپېمو ډکي خوله کې به هغه ډکي م وی او هغه کاږه به م چوپي او چې روزي ای ته دې خدای غرکه کچغ وړي پکې چولي هغه بل ای ته دې خدای غرکه دوبچنې روجې وي ابل مړه مونږ خو غوښه پکې نه واسې تشه بوسه مو خوړل نو سپې هندوستړی خدای ناراض او اکثر لکه د امین په شان بې دعوت یې نه خوري دیم وایي دا مخامخ دا دی ناست دی وایي چې تاله به دلته نه راتلم وایي له دې نه مخکې مې په خدای چې په پېښور کې ډېرې ډوډۍ بې دعوته خوړلې دا دی ناست دی مخامخ سپې خیرونو په دې 10-12 لکه روپۍ په مدرسه کې ښکلې کوټه جوړېږي طالبان به پکې د قرآن سبق حدیث په ویلي کوي په جومات کې قالین واچوه جومات کې کار پې وکړه خوا کې د جومات جوړ کړه نیکبخته یو کونډې له ورکړه یتیمان داسې خلک دي نن په مخ د ځمکه چې د روزۍ درکې نه لګي داسې غریبانان دي یتیمانان چې پردی ټوکړې خوري قسم دې ماته معلوم دي داسې غریبانان یتیمانان شته چې پردو ماشومانو جامې وله مور راوړي او هغه وله لنډې تنګې کې اوږدې کې هغه ورته ورچي داسې طالبان مونږ سره شته غریبانان چې هغې د ماسپښین نه پس ځان له مزدوري کوي او سار نه سبق وایي دې له ولې نه ورکوي مدرسه کې د چای ډوډۍ ضرورت دی ولې نه ورکوي نیکبخته څه ضرورت دی د خیراتونو خیرات هغه وکړه چې الله پې خوشحاله شي خیر خبره خو لرې لاړه خو ضروري وه نو الله به وفرمایي چې تا خرچې کړي دي خو ما دپاره نه دې دپاره چې خلک وایي چې پلان کې خو ډېر سخي دی هغه نوم دلته ګټلی دی ما له دې نه دي کړي الله به فرشتو ته حکم وکړي پوزه کې زنځیر واچوي په سپېمو کې پړمه خیرا کاږې دوزخ ته یې ورلړه کې بل ته به وایي وایه که نه ښه مضبوط وجود مې در کړی او څه دې کړي دي او الله قاتلت فی سبیلک ما ستا په لار کې جهاد کړی د کافرانو مقابله کې مې کوشش کړی دی او هغې پورې چې شهید شم نو الله ته مانه دا تپوس کې یعنې مفهوم درته ویم مقصد درته ویم ما خو جهاد وکړو شهید شم شهادت نه خو لویه مرتبه بلنی تا الله به وفرمایي کذبت دروغ دی وی فرشتې به ټول وی کذبت دروغ دی وی الله به وفرمایي چې تا دا هر څه کړي دي جنګ دې م کړی دی جهاد او شهید هم شوې لیقال فلان جریء دې له چې خلک وایي ډېر لوی پهلوان او بهادر هغه نوم دې ګټلی ما له دې څه کړي دغه نوم تا ګټلی خطا او دا شوي م دي زموږ په بخاري شریف جلد ثاني کې راځي یو جهاد دی په هغې کې یو سړی دی قزمان د بنو ظفر قبیلې د زوفري ورته وایي داسې په میدان د جنګ کې روان دی توره ورسره ده او داسې یو طریقه باندې لګیا دی د کافر مقابله کې جهاد کوي چې داسې پرې یې وغورځولی حضور پاک ته چې و چې یو هلک دی ډېر بهادر کم دی هغه وی انه من اهل النار دا دوزخي دی صحابه وی چې خدای پاکه سړی خو زبردست مجاهد او د دنیا کافران یې مردار کړل او رسول الله مبارک وی چې دی دوزخي دی یو صحابي غالبا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ویله کې مې سودا شوه د حضور پاک خبره ټیک ته خو هسې و سودا ورپسې شو چې د منډې کړې ما به منډې کړې چې دی به ودرېد ما اخره کې زخمي شو چې زخمي شو نو لاول یې غشي راویستل ځان یې پیلاله خوند یې ونه کړ بیا توره راواغېشته د تورې هغه موټی یې په ځمکه کېښود او هغه سوکی دې سینې ته دې اړه ته کېښوده ځان یې پرې ورغورځه ځان یې مړ رسول الله مبارک ته راغی الله رسول زما د قسم په خدای چې رښتونی پیغمبر وی ولې وی چې تا وی چې دوزخي دی هغه خو هغه د ځان په توره مړ کړ رسول الله مبارک وفرمایل ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر کله خدای د منافق په ذریعه دین له طاقت ورکوي دین له په طاقت مې نو سړی منافق ریا دپاره او د پیسو د غنیمت دپاره جنګېده او اخره کې ځان مردار الله به وفرمایي تا دا هر څه کړي دي خو دې له چې خلک وایي فلان جریء ډېر زړور او بهادر دی وایي سپېمو کې زنځیر ور واچوی راکاږې دوزخ ته دریم ته به وایي قاري صاحب دلته راشه څنګه ښکلی اواز مې در کړی او قرآن مې درته ښود او الله څه دې کړي دي ما تلاوت کړی قرآن مې لوستلی سهار او ماښام الله به وفرمایي کذبته دروغ دې وایي فرشتې به وایي کذبته دروغ دې وایي الله به وفرمایي چې دا تلاوتونه دې کړي دي خو څه دپاره دې کړي دي لیقال فلان قارئ ډېر ښکلی قاري دی ډېر خشته اواز دی چې خلک زما د اواز صفت وکړي د قرت صفت وکړي چې څه دې کړي دنیا کې د هغه شی ګټلی دی سپېمو کې زنځیر ورته واچوی
پړ مخې دوزخ ته واچوي. حضرت ابو هريره وی دا هغه خلک دي چې په دنیا کې نیکۍ کړي دي او پړ مخې به دوزخ ته وغورځېږي چې چا دا نیکۍ نه کړي ګناه کړي چې د هغې به څه حال. د دې وجه نه د دې خپلو طالبانو ته ویم چې طالبان خدای معلمان که نو په درس پیسې اخیستل جایز که تنخوا که ته وعظ او نصیحت او تقریر کې پیسې اخلي علما دام جایز ګرځولي دي چې دام جایز دي بچي به یې څه خوري دام جایز دي خو نه داسې به نه کوې الله دپاره درس د خدای دپاره کوه که تنخوا میلو شوم او که میلو نه شوم وعظ نصیحت تقریر د خدای دپاره کوه که چا څه شی درکړل لا ښه که درې نه کړل پروا پې مه لره ډوډۍ د خدای په لاس کې او قسم درته خورمه چې الله ته دې مخ کړی چې الله زه تا راضي کوم دا دنیا به راغمتون الی رجلیک د خپو لاندې برې دا دنیا پرته مال خو د خدای سره دی عزت د الله سره دی ډوډۍ د خدای سره ده مقصود بالذات چې ورته وایي الله دپاره کوه بس ډوډۍ د خدای سره ده ته به خدای خوشحالي او تا به خدای خفه کوي او زه عموما وایم هغه ذات چې خپل دشمن کافر له روزي ورکوي مشرک د خدای غټ دشمن دی هغه له ډوډۍ روزي ورکوي د دنیا ظاهري عزت ورکوي نو چې څوک د خدای دین او عبادت کوي هغه له به خدای ډوډۍ نه ورکوي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په دې تقریر بخاري کې یو واقع لیکلی ده ذکر لکه دا ناشنا خبره خلک کله وکړم نو بعضې خلک وایي دی څه وایي ما حواله درکړه مولانا زکریا صاحب ډېر لوی سړی دی د بخاري شریف په دې تقریر کې هغه یو عجیبه واقع لیکلی په دې لومبي جلد کې عندما چې کوم حدیث وي دغه ځای لیکلی وي یو سړی وږی دی ډېر زیات وګرځېد راوګرځېد خو څه پیدا نه کړل د لوږې د لاسه یو جومات ته یو راننوت جومات ته راننوته چې زه دې جومات ته ځم څوک به راشي که چېرته وړی روټۍ راوړه خو چې راننوته نو یو درې کسان د جومات په ګوټونو کې ولاړ دي یو هغه ګوټ کې ولاړ دی یو دې ګوټ کې ولاړ دی یو دې کې دې راغی بل ګوټ کې ودرېد خلک یې سوچ کوو چې زه د دې درېو سال یې به زما دوی خو به ناره نه تېروي دوی له خامخا څوک ډوډۍ به راوړي او خوراک به راوړي نو چې دوی له راوړي نو داسې به هم دوی نه چې ما ته به ست ونه کړي او چې دې ودرېده دې کې یو خشته جینۍ را دننه شو هغه جینۍ سره کوزم ده لوټه او دا لاس وینځونکي چې لمچي چې ورته وي دا هم ورسره بیا هم را دننه کړل او ښه مزېداره خوانچه د خوراک ښه قیمتي قورمې مورمې هغه هم را دننه کړل بس دا دې چې دی بس دې غریب خو وږی دی بس هغه قورمو ته سترګې نظر ور واچو چې خدایه نو چې په کومه به هلته به ځي که ماله به راځي خدای دې خو یې راولې یا الله او نیغ نیغ داسې ورته ګوري چې مال یې راولي اجینۍ دې پرېښوده او مخامخ هغه بل سړي له ورغی چې ورغی هغه ته هغه لاس وینځونکی او هغه لوټه ونیوله وایي لاس وینځه ډوډۍ مې درته راوړې ده هغه ورته اډو ګوري نه دغه درې ورته اډو ګوري نه او دې د ظالم بچي خو شیش مخامخ کړی وږي هغه ورته وایي لاس وایي لر چا ګوري م ورته لا لاس وینځه ما د ډوډۍ راوړې نه اخش ورکش ته ما له څه له راځي ښې ورټله خو جینۍ نه صبرېږي چې لاس به خامخین دی دا سړی را مجبوره کړ او لاس یې پې ووینځه چې ووینځه او دې د اړه کې وایي چې خدای دې بې خو باسه نو چې هغه نه خوري نو ماله راوړه که نه د اړه کې هغه نینځي اوس هغه مجبوره نو موږ خو چې د تلې نه وي خدای دې غر کړه که دې خوا اوس هغه لګیا دی لاس یې پې وینځ چې ووینځه بیا ورته هغه خوانچې لر نه خورم نه خامخا به خورې او ته دا مال خواري کړې ده هغه یې رټي او دی رضا کوي اخره کې دا سړی مجبوره چې مجبوره یې کړه نو چې هغه هډوکي راولي غوښه دې وخوري نو هغه هډوکي باندې دا جینۍ په دا مخ ولي چې بیا غوښه وخوري په هغه هډوکي دا جینۍ په دا مخ ولي او ته خیر دی خیر دی خیر پروا نشته اوله خو ته دا غوښه وخوره ښې دا جینۍ په هغه هډوکو مډوکو لا تاړ کړه خو سړی یې خو به ډوډۍ موړ په روټۍ پې وخوړه لاړ بل دا جینۍ لاړ او دې ایوه ته هغه نورو ته اډو ګوري نه او ده ورته شیشه غشتې دی لکه پیش چې خوراک ته شیش والي چې اوس هغه له لاړ هغه ته وایي لاس وینځه هغه نه وینځي او رټي یې په زور یې پې لاسونه په مینت زور څه په مینت ووینځل اخره کې هغه ډوډۍ پې خوري هم دا لوبه کوي چې غوښه وخوري نو په هغه هډوکې دا جینۍ ولي چې غوښه وره جینۍ پې ولي او دی بیا هم رادا کوي خیر دی معوله پروا نشته خو جرور درېم له لاړ هغه هم دا لوبه وکړه اخره کې دی اشنا له راله چې راله او لاس وینځونکي یې ورته ونیوه او وایي شابه لاس وینځه دی ورته وایي لکه هغوی چې کومه لوبه کوله دم هغه لوبه شروع کړه نینځم جینۍ خدای دې بې خو باسه اینځې که نه ځم نینځم که نینځې چې د نه ځمه تا خدای غر کړه ما د لوبه راوړې لاس نینځم نه 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 اوبه وینځو الله الله اوبه وینځو لاس یې ووینځه بشیر جان ورته چې ته ټینګېږي په خدای لاس یې ووینځه چې لاس یې ووینځله
اوس هغه ورته وایي دا ډوډۍ خوره دې خو مغه دغه ته ګوري چې هغه نورو څه کړي زه به مغه هم کوم نه خورم ده خدای دې بې خو به تا خدای غرق کړ ما دله ډوډۍ راوړه ته ماته خدای دې بې خو به مری نه دې ونیسه ده اوسه زم نه پام کوه معافي غواړه الله دې خوا دې یو څه غوښه یې راواغېسته وخوړه نو هغه نورو چې کومه لوبه کړې وه اوس هډوکې راواغېسته او دا جینۍ پې ښه رسه وویشته به جینۍ ته دغه خوا کړ هغه خوانچه او دې مری ته یې وله لاس کړه او راګیرې که تا خدای غرق کړه ما دله ډوډۍ راوړه ته ما په هډوک ولې خو ښې ومږه داسې راګیر کړه چې ښې برابر هغه سړی ورته ویې جینۍ د خدای خاطر ما خو هغه درې واړو چې څه لوبه کوله نو ما وی دا به د دې علاقې رواج یې چې څوک چاته اوبه اچوي به نکړې کوي او ډوډۍ کې به هم نکړې کوي او دا به رواج چې بیا به چا وله ډوډۍ راوړه نو غوښه وخوري په هډوکې به یې ولي ځکه درې واړو چې څوک ما هغه وکړل نو هغوی د بیا هم ورته مینت کول موږ د تباه و برباد کړو مری نه ونیو دا څه چل جینۍ ورته وایي زه دنیا یم د جینۍ په شکل راغلی او دا ما چې سره وړي دي دا متاع الدنیا د دنیا خواهشات او د دنیا عیش و عشرت څیزونه ما راوړه ما نه درې واړه خفه دي رضا کوم هغوی ما ته زه دنیا یم نه ګوري زه یم چې دې رضا کړم هر څه چې وایي خو چې دې راضي کړم او ځان ته یې رامایل کړم ما پې ښه ډوډۍ او سامانونه ور مخکې کړل خو ما ته یې نظر قدرې مونه دې ورټلم او تا ما نه خفه نه زه چې راننوتم ګور دې راته کتل ته خو ما پسې نښتې لکه سپی چې غوښې پسې نښتې په تا نه خورم بیا را پسې راځې واقعي زما ورور چې دا روزي رزق دا د الله په لاس کې دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جومات کې ناست دی اشراق مونځ ته پورې مونځ چې به وکړې اشراقه پورې ناست دی یو سیټ راغی هغه سیټ هم په دسو خپل ازمایش او امتحان کو او څه پیسې یې راوړې پخوا د ډبلې روپۍ او مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ته هغه پیسې کېښودې وی صاحب دا پیسې والا دا مې تاله راوړې بزرګانو د کچپ خاوندانو اندازې نه هم پته لګي وی زما ضرورت نشته وی حضرت که ستا ضرورت نه نو په طالبانو وویشه وی چې زما په لاس یې ویشه نو په خپله دغه مدرسه د یو څه وویشه که هغه سیټ نیغ لاړه او پیسې یې راواغېستې او د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه په پیزار کې واچو او یو غسلخانه یا ګوټ هر ځای چې یو ځای کې پټ شو او مطلب یې دا دی چې دا خو زما د مخه نه ځي خو چې دې زه نیمه او وروستو راشي ګورم چې اوس پې اوچته یو که نه داسې ځای کې یې واچولې که بل ځای اچولی وي کیدای شي نظر یې ورته نه وي کړی سپلو کې یې ورته واچول مطلب یې دا و چې دې دا پیسې راولي زه به پې اواز وکړم ای ملا صاحب وختي دې نه اخېستې اوس دې واخېستې چې ګنګوهي صاحب رحمت الله علیه د نفلو نه فارغ شو راووته او ځي او په پاڼو کې خپې منډي نو خپې پکې نه ورځي چې وکتل داسې حقه پیسې یې په پاڼو کې پرتې وي پاسم په ډېرې پروت دی پاڼې یې اوچتې کړې او په هغه ځای وسنډلې داسې ویشینې او بیا څه وایي دا ټکې ډېر عجیبه دی وایي ای ګنده ماله پلیته ماله چې څوک در پسې دی منډې ته یې ځان نه ورکوې او چې څوک درته شا کوي در نه تښتي د هغه د پیزار سلامونه کوي دقسې روان شو زما وروڼو ډوډۍ د خدای په لاس کې روزي د خدای په لاس کې کم عمل چې کې خالص د الله د رضا دپاره کوه نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای دغه درې کسان دي لومبې جهنم الله پاک به په هغوی باندې غرغنډه کړي عملونه څونه مزیدار خو اولا و بالذات طالبان ورته وایي مقصود بالذات د الله رضا نه و دنیا وه هر څه لړل برباد شو هر عمل چې کې بس دا نیت کوه چې د مان الله خوشحاله صدقه ورکې پټه ورکوه چې مان الله خوشحاله شي منځ کې په دې فرضو کې ریاکاري نه راځي دا به نه وي چې و خو دا فرض په جومات کې کوم نه هغه در باندې مقرر دي ابه کې څه خبره نشته حج له دې دنیا د نه خبرېږي خو څوک مه خبره ډېر خلک ورې نه نجونو له عمرو له هم په دې نیت ځي تومه وباسه عمرو له ځي او تا ته به م وایي زه خو هر کال روجه کې عمرې له ځم او هر کال ځم او هر کال ساجت ته دې خبرو ته خلکو ته اورې یو سړی دا وایي زموږ بعضې بزرګان وایي چې دا خو مې درېیم حج دی نو زه بس هغه مخکني دوه دي دوړه کړل دا ته چا وایي چې درېیم او ته چې په چای خرڅی څه دا مې پنځمه عمره ده او دا مې شپږمه ده او دا مې لسمه ده ستا ضرورت سره دی خبر دا خبره عجز دا خلکو ته ښودنې دپاره عبادت کول من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه شرک خفي ورته او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای 1400 سال مخکې انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر وی په خپل امت چې یریږم د رکوټي شرک نه یریږم
قالو صحابو ما الشرك الاصغر یا رسول الله دا الله رسول پټینه شرک څه شی دی وی الرياء والسمعه د خودنې د پاره کار کول او د شهرت د پاره کار کول کته نیکیم کې دی د پاره چې زما شهرت په خلکو کې راشي او ما خلق وویني چې پلان کې سړی نیک دی نو د دواړو جهانو مبارک سردار او الله په قرآن شریف کې دې ته رکوټې شرک ویلی عمل چې کو صرف او صرف د الله د رضا دپاره به کوو نو چې کم عمل دی د الله د رضا دپاره وکړو قسم دی په دنیا کې به هم سعادت الدارین ورته وایي په دنیا کې به هم دله خدای پاک بدل درکړي او په آخرت کې یو حدیث درته ویمه حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی حدیث قدسی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله د یو بنده سره مینه وکړي اذا احب الله عبدا یو بنده سره مینه وکړي ګوره چې عمل الله لکې الله به در سره مینه کوي ته ما خوشحاله زه به تا خوشحاله وکړم چې ته ما نه خوشحاله نو زه په تا څه کوم چې الله د پاره دې مینه وکړه نو الله نادا آواز وکړي جبریل ته ای جبریله دا فلان کې زما خوښ دی تم ورسره مینه وکړه ان فلانا احبه فتم ورسره مینه وکړه جبریل څه چلو کې په اسمانونو کې آواز وکړي چې دا فلان کې د الله خوښ دی احبوه تاسو ورسره مینه وکړئ نو بیا حدیث وی ثم توضع له القبول فی الارض بیا د نیکانو خلقو په زړه کې الله د هغه قبولیت ورواچي د بدانو نه نیکان مې ځکه یاد کړل چې د بدانو خلقو په زړه کې خو د حضور پاک مینه نه د بدانو خلقو په زړه کې خو د حضرت ابوبکر او د عمر مینه نه د بدانو خلقو په زړه کې خو د حضرت حسین مینه نه د بدانو خلقو په زړه کې د حضرت عثمان مینه نه د نیکانو خلقو په زړه کې الله د هغې مینه واچي نو که ته وایې چې خلکو ته زه خوښ شم نو د الله دپاره وکړه نو الله به دې خلکو ته خوښ کړي که ته وایې پیسو لکم الله له وکړه نو پیسه خدای سره ده که ته وایې چې زه د لویۍ دپاره کوم نه الله له وکړه نو لویي د چا په لاس کې ده دې کې څه خبرې پاتې دي انشاءالله په آینده جمعه کې به راته بیانوم انشاءالله خو زما د خبرې مقصد رونو سره چې نیکي مونږ کوو د نیکۍ مقصد څه دی هغه عمل په ډېره عاجزۍ کول چې زما رب پې خوشحاله شي بس الله خوشحاله شو خبره ختم دعا وکړئ الله مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي خدای چې مونږ څومره اعمال کړي دي پروردګار که زمونږ نه پکې څه ریاکارۍ شوي ښودنې شوي الله معافي غواړو الله معافي غواړو مونږ معاف کړه تاسو هم داسې وایه بیا چې څه اعمال کړي بنده او ریاکارۍ شوي که توبه دې وویسته نو پاک به شي توبه دې وویسته هغه عمل به پاک شي که خیر انشاءالله فکر مه کوئ خو بیا دپاره داسې مه کوئ الله که زمونږ نه د خولې د لاس د مال د زړه چې څه عبادت کړی دی ریاکاري م کړی د ښودنې شهرت دپاره الله مونږ معافي غواړو راته معاف کړه الله معافي غواړو راته معاف کړه ټول اعمال هم د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځه ته پرې راضي شه الله ته پرې راضي شه ته پرې راضي شه بعضې بیماران دي دوستان دعا وکړئ الله والا روغ صحتونه ورکړي بعضې زنانه دي دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې قبوله کړي بعضې دوستان دي د هغوی څه ضروریات دي دعا وکړئ چې الله ضروریات ورته پوره کړي الله د دنیا و آخر د پریشانو نه په امن کې وساتئ او الله د خیر او برکت زندګي م نصیبه کړي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتئ الله د شریانو د شر نه مو ساتئ الله د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتئ ناګهاني آفاتو نه زنانه واړل وي مونږ په امن کې وساتئ خدای ته رانه راضي شي بنده به خپل کار کوي خو الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي بې اولاد اولاد ورکړي د چا چې نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي مردگان د مسلمانانو الله ټولو بخي زمونږ دا طالب علمان دي او ډېر خلکو په جوماتونو کې ډېره کړي دي مدرسې سره خلک امداد کوي الله چې څوک هم زمونږ د دې بېکسو بېڅوکو د حدیثو مبارکو د طالبانو په جوماتونو کې خدمت کوي ډوډۍ ورکوي مدرسو سره امداد کوي د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین د قسم خیلو د کندي د کرامت الله خوره پات شوی وه کرامت ماسټر صاحب الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د دیدارآباد د دربادشاه مور واقعي دربادشاه مور تېره جمعه وفات وه الله دې وبخي الله دې وارثانو ټول له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي الله دې روغ صحتونه او شفا ورکړي دا د ظهورو مونږ سره د خور بیماره د غریب فالج والده الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي اسېدو دیار خان بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي بار ملک یو مسافر دی او هغه ته څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي بار چې څومره مسافر دی هغې ته دعاګانې کوئ ښه ځکه ډېر سختي بازو باندې الله یې د ټولو مسافرو مدد وکړي الله دې مل شي او الله دې په روزګارونو کې برکات واچي او زموږ یو دوست دی بادر خان د هغې والد صاحب بیمار دی غریب
زملا دا تکلیف ته وتا هغه تم دوکه چې الله روغ صحت ورکي الله ولا شفا ورکي الله چې څومره بیماران دي ولا شفا ورکي او زمونږ نجیب الله خان دی هغه هم دا غي دویمه جمعه ده چې غریب راغلی نه دی راغلی لاړه هغه تم دوکه ډېر مخلص مرګ چې الله روغ صحت او شفا ورکي څومره بیماران دي الله ټول روغ صحتونه ورکي برحمتک